الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. ده علم التجويد، تعريف، موضوع أو غرض أو حكم د علم التجوید او داغي فائدہ مونږ ذکر کړه په تیرو درسونو کې. په عربی کې یو مقوله ده چې تعرف الاشیاء باضدادها، یو شی چې پیژندل کېږي دا په څه باندې؟ په ضد باندې. نو د تجوید خلاف چې ده هغې ته ویل کېږي اللحن. نو لحن په علم التجوید کې معنی د دې چې دا خطایی او غلطی ته ویل کېږي. اگر چې لحن په ډیرو معنا سره راځي، لهجې ته ویل کېږي، خوش اوازۍ ته ویل کېږي، خو دلته د کومه معنا موږ اخلو؟ غلطي کول، خطایی کول. کاغه د حرف سره تعلق ساتي، کاغه بیا د اعراب سره تعلق ساتي، کاغه بیا د احکام او د تجوید سره تعلق ساتي. او په اصطلاح کې تلاوت کتاب الله تعالی، د الله رب العالمین کتاب لستل، وقراءته مخالفا لقواعد التجويد العملي والتطبيقي. د الله رب العالمین کتاب لستل مخالف د قواعد د تجوید عملینا او د تطبیقینا، یعنی سی قرآن کریم نلستل. دا اصطلاحي تعریف د لحن دی. خو بیا د دې لحن دپاره خپل انواع دي، اقسام دي. لحن چې دی دا په دوه قسمه دی. یو ته ویل کېږي اللحن الجلی، دویم ته ویل کېږي اللحن الخفي. او د دې هر یو بیا جدا تعریف دی. لحن جلی دی ته ویل کېږي. تعریف د لحن جلی هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل. یعنی هغه غلطی ته ویل کېږي چې تعلق ساتي د الفاظو سره او نقصان پیدا کوي په عرف د قرائت کې. نو برابر خبره ده که دا نقصان په معنا کې وي او که نه وي. خو د لحن جلی د فرق قاعده او ضابطه دا یاده کوي چې لحن جلی هغه غلطی ته ویل کېږي چې تعلق ساتي د حروف سره یا تعلق ساتي د اعراب سره. دا یو ضابطه ده چې تعلق ساتي د حروف سره یا تعلق ساتي د اعراب د زبر، زیر، فیش، سکون د دې سره. د دې لحن جلی خپل صورتونه دي. یو صورت دا دی چې د یو حرف په ځای باندې بل حرف ویل، لکه د ذال په ځای باندې ضا ویل، محذورا ته محظورا، یا د سین په ځای صاد ویل عسا عصاکې، یا ها په ځای حا ویل اوهل دې ته اوحلکې، یا د قاف په ځای باندې کاف ویل لکه قلب کلب، یا اسمه د سین په ځای ثا ویل اثمه. نو دا د یو حرف په ځای باندې بل حرف ویل. اوس دا د لحن جلی یو قسم دی. او دا چې حرف بدل شي په بل حرف باندې، دا اوس داسې بدلیدل دی چې په دې سره فساد په معنی کې راځي. او دویم صورت چې دی د لحن جلی د یو حرکت په ځای باندې بل حرکت ویل، یعنی انعمت ته د زبر په ځای باندې وی انعمتو، یا ما قلت لهم د ما قلت د تا فیش دی ضمه ده فی او ته پې زبر وی ما قلت لهم، یا د الحمد د دال ضمه ده او ته د الحمد په ځای باندې الحمد وی. یا تغییر السکون بالحرکه، د سکون په ځای باندې ته حرکت وی، لکه سبعه
سبعو ته ویل کېږي ته السبعو کې، او یا بالعکس ته ویل چې حرکت وي او تی ساکن کې، لکه یعیدکم ته یعیدکم کې. څلورم صورت دا دی زیاتول د یو حرف یا د یو حرف کمول، لکه اوس قال دی، دلته اوس الف نشته ته دې زبر لزوره کې قالا، یا نقصان د یو حرف لکه اوس قالو دی ته دا مدی اصلي ادانه کې قالو کې، یا وخشونی دی ته لږ زور ورکې وخشونی یا وسره پیدا کې، یا یو حرف کم کې لکه لم یلد ولم یولد ته لم یلد ولم یولد کې. نو دا قسم د لحن جلی دا د دې حکم چې دی دا حرام دی، د دې نه ځان ساتل پکار دي. او دې ته ولې لحن جلی ویل کېږي؟ لحن جلی ځکه وایي لاشتراک القراء وغیرهم فی معرفته، یعنی قراء او د قراء علاوه نور خلق دا لحن جلی پیژني په معرفت او په پیژندلو کې سره شریک دي، نو ځکه وته لحن جلی وایي. او حکم د دې دا دی چې حرامون، یعنی قاری لستونکي د قرآن کریم په دې باندې څه کېږي؟ ګناهګاریږي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.